رسول اکرم د یو ځای کې ډېر بهترین ارشاد کوي چې احب الخلق الى الله من ادخل على اهل بیته سرورا. بهترین انسان هغه دی چې هغه خپل اهل بیت باندې خپل کور والا باندې سرور ویر کی، مطلب خوشحالي ویر کی، هغوی ته سکون ویر کی، هغوی ته اطمینان ویر کی، هغوی ته کشادگی ویر کی، هغوی ته ښه کور ویر کی، ښه خوراک ویر کی، صله رحمی وکي. اندا بهترین انسان دی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د فرمایش کوي. حتی معاذ بن جبل د کسه دور عظیم صحابي تیر شوی دی چې څو جنگو کې رسول اکرم سره شریک شوی دی او حتی زخمونه خوړلي دي څو جنگو کې. و یوه ورځې باندې رسول اکرم کله لیارې باندې تللو، یوه رمه روانه وه د حیواناتو، اشاره یې وکړله قیامت ورځې باندې به معاذ بن جبل د دوره حیوانات لکه څوره تعداد دوره کسانو به قیامت ورځې باندې شفاعت کوي. یعنی دوره عظیم صحابي کله چې هغه وفات شولو، رسول اکرم سرتوری پر خمنډې ورسې جنازې پسې ووتو، خپله حتی خپل غسل و کفن ویر کو، حتی خپل دفن کو، تشییع ورسې وکړله. خو بیا هم کله قبر باندې کېناستلو سترګو کې اوښې راغړلې، ویلې څه فشار قبر ور باندې شروع شولو. ویلې دوره عظیم صحابي دی چې تو خپله غسل و کفن کړی دی، تو خپله مطلب خپله د تشییع ورته وکړله، و دوره عظیم صحابي و چې شفاعت مقام ته حاصل دی قیامت ورځې باندې. بیا هم داسې عجیبه غونته خبره نه دی چې قبر عذاب کې مبتلا. ویلې دې وجې نه چې دا خپل کور والا سره ایدي اخلاق بد به، دا کور والا سره تند و، دا کور والا سره ایدي خوی ښه نه و، لهجه یې ښه نه وه، زیاړې زورل بکول کور والا ته بچیو ته. لحاظه دا یو عمل دی که څه صله رحمي پکار دی. صله رحمي متویل اقل صله رحمي ټولو نه کمه درجه یې همدا دی چې ته سلام و دعا ښه وساتې، خصوصا کور والا سره. څو فواید دي هغوی طرف ته اشاره کوم د روایاتو ضمن کې چې هغوی وجې نه صله رحمي وجې نه کوم فواید دي هغه انسان ته حاصلیږي. لہذا اول فائدہ چې صله رحمی انسان ته حاصلیږي هغه د سرعت وصول الثواب، چې انسان ته ثواب زر حاصلیږي. یو هغه انسان چې هغه صله رحمی کوي، هغه د کوم اعمال څه کوي هغه باندې اجر و ثواب هغه ته زر حاصلیږي، ټیم نه خلی. دا رسول اکرم حدیث دی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې اعجل الخیر ثوابا ثلة الرحم، چې ټولو نه زیات څه هغه خیر تا ته بیړې کې میلاویږي یا هغه کومه مثلا جزا دی تا ته زر میلاویږي، هغه عمل صله رحمي دی. او دویمه فایده صله رحمي هغه چې دی تهوین سکرات الموت، چې د مرګ کوم هغه سختی دی هغه جان کندان دی، واقعا ډېر سخت دی، ډېر سخت دی د مرګ حالات. هغه کې صله رحمي تا ته فایده درکوي، نجات درکوي او هغه سکرات تا باندې آسان کوي. هغه لحظات چې هغه سخت لحظات دي هغه تا دپاره آسان ګرځوي صله رحمي. دا امام هادي علیه السلام فرمایش کوي چې فیما کلم الله تعالی موسی، کله چې موسی سره الله رب العزت کلام وکړو ورته څه د فرمایش کوي؟ قال موسی دی فما جزاء من وصل رحمه، هغه کس چې هغه صله رحمي وکړله خپل خپلوانو سره کور والا سره، هغه جزا څه دی؟ الله رب العزت طرف نه ورته وحي راغلی یا موسی انسى له اجله و اهون علیه سکرات الموت، زه هغه اجال چې کوم دی هغه په ویروام، یعنی د اجال والا کومه سختی دی هغه ونه په ویروام، و اهون علیه سکرات الموت، او د مرګ والا کوم سکرات کومه هغه اخیری لحظات دي جنکندانې دی هغه ونې آسان ګرځوم. اندیشون سره دریمه فایده د صله رحمي هغه چې دی تهوین الحساب والوقایة من میتة السوء، بعد مرګ نه انسان ساتي. اکسیډنټ مرګ دی، اوبو کې مرګ دی، اور کې مرګ دی، بلډینګ نه غورځېدلی دی، حیواناتو مثلا خوړلی دی، قسم سخت مرګونه دي چې هغوی نه الله رب العزت دغه کس ته چې کوم کس صله رحمي کوي هغه ته نجات ورکوي. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ډېر ښکلی حدیث فرمایش کوي چې صلة الرحم تهون الحساب و تقا میتة السوء، بچوي د مرګ نه و اندیشان سره هغه حساب دني اسونوي. څلورمه فایده صله رحمي که چیرې انسان کوي تعمیر الدیار، خونې ابدوي، ولس ابدوي، یعنی اتا کور کې کومه بګړی دی، اتا ولس کې، اتا ملت کې، اتا معاشرې کې کومه بګړی دی هغه ابدوي.
ابدولي نه مطلب دا څه بګړې بیا د چي چې هغه قطع رحمي چي کچیر انسان قطع رحمي وکي تو سره بایکاټ وکم مرور سره کور کې بایکاټ وکم بر سره بایکاټ وکم لہذا خونه دین رنګيږي لہذا دې مفهوم دا شولو کچیر انسان صله رحمي کوي یغه کور همیشه د لپاره آباد وي دغه ځکه هم رسول اکرام د فرمایش کوي چې صله الرحم تعمر الديار خوني ابدوي وتزيد في الاعمار او عمر کې اضافه کوي یعنی ته کچيري 5 کال عمر ده صله رحمي عادت تو کې پوخ ده کې شي 5 کال په ځای ته 8 کال عمر خدای ولی کې شي لاس کال عمر ته الله رب العزت ولی کې وان كان اهلها غير اخيار کسا بهترین پوینٹ طرف ته اشاره کړی ہے اگر چې صله رحمی والا کوم اهل د کوم کا صله رحمی کوي غیر اخیار هغه خ کاس نه دی یعنی نور اعمالو کې هغه پیشطرف نه دی هغه مثلا خ نه دی هغه کې سابق نه دی خو لیکن صله رحمی د کوي صله رحمی واجنه هغه عمر هم زیاتیږي او رزق هم زیاتیږي اخیری فائدې طرف ته اشاره کوم او بیا خپل عرایض ختموم پنځمه فائدہ د صله رحمی هغه چې د اطاله العمر عمر طویل کوي انسان کوم انسان څه صله رحمی کوي دا د هم رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایش کوي ان الرجل ليصل الرحم کوم کاس صله رحمی وکي وقد بقى من عمره 3 سنين و یغه عمر 3 کاله پاتې دي یعنی مثلا هغه شلو کال وړ کې د جوان 23 سال باندې دروس کال باندې هغه د مړکیږي اما اوس نه هغه صله رحمی شروع کړله فیسیرها الله عز وجل 30 سنه درو کال په ځای 13 کال هغه ته الله رب العزت عمر لیکي و دې شول سره ويقطعها کچيري چوک خطه رحمی وکي وقد بقى من عمره 30 سنه هغه 13 کال عمر پاتې وي یعنی 50 سال هغه زندگی کوونه ده اوس 20 سال د 13 کالای پاتې دي خو چونکې قطع رحمی وکړه خپل کور ولا سره خپل ملت ولا سره خپل ولس سره خپل همسایګانو سره قطع رحمی وکړه سلام او دعای ور سره باندې کړل او مړ زندای ور سره باندې کړل نو بیا حدیث ده رسول اکرم فرمایش کی فیسیر الله 3 سنین 3 کال هغه 13 کال الله رب العزت جوړوي ثم تلا هغه نه بعد بیا دغه رسول اکرم تلاوت وکړو دغه آیات تلاوت کړل یمحو الله ما یشاء ويثبت وعنده الكتاب چې الله رب العزت دې هغه لوح محفوظ کې ته عمر هم کمایي هم زیاتوي هغه بدلیږي لوح محفوظ کې موت کوم عمر لیکل دی هغه هم اته اعمال باندې ډیپند دی کته صله رحمی وکړه و خد وکړه خپل قولون سره کېدای شي هغه کم عمر نه اته زیات عمر طرف ته لوټ شي اما انداغه قطع رحمی د څه شاید څه دی واجنه اته هغه زیات عمر چې الله رب العزت ته تدیر کړی دی هغه کموالی طرف ته رچی